دا یعقوب ګړی د نورو محلو نه به پټاپ ته وړي Las pequeñas शुक्रिया मोहम्मद हसन मासूम उस बजा de class da वडी के सान मोहम्मद 2500 के 501 नंबर है इसे दी तो मुबारक जमून का कली की استاسو دا حوصله افزایی وکړي ماشومانو ته انشاءالله مخکې لوستي دي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما سره په سټیج باندې ناس مشران ملګرو ما ته مخامخ مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دغه سي پروګرام ته موږ سره په دې کې حاضري وکړه دا پروګرام موږ خالص او خالص د دې مقصد لپاره دی چې د مختلف ارګنایزیشنز دا پروګرام دی چې 100 ټیلنټس ماشومان به د هر یو تحصیل ناخلي ډسټرکټ نوشهره په سطح باندې په دې سلسله کې په ډاګ اسماعیلو کې پرون یو پروګرام شوی دی اوس ای خپل مارکس خپل ډیم سیلی چې کوم دی به مخکې استولي وي ان شاء الله نن به زمونږ هم دا پروګرام وشي او دا ډیم سیلی او دا د ملکانو چې کوم نمبر دا به ان شاء الله موږ مخکې استو باقاعده د سره بیا د ارګنایزیشن طرف نه رابطي کیږي نو الله دې وکړي چې زما خپل دا کوشش ته چې کوم 100 ماشومان او 100 ماشومان د تحصیل په بي باندې اخلي زه هم چې الله دې وکړي به دا ټول د زلوزو واخلي ځکه چې هر سړی خپل کلی لپاره دا کوي خو بس چونکه هغه مونږ ته دا ویلو چې کوم ماشومان او ماشومانو په 9th کلاس کې د 500 نه اباوي د هغه تاسو لیسټینګ وکړي او کوم ماشومان او ماشومانې چې د 10 کلاس کې وي او د هغه د 900 نه اباو مارکس وي نو تاسو په هغه کې لیسټینګ وکړي نو الحمدلله مونږ ته الکانو ډیمسینی چا والدینو چا ملګرو چا په خپل ډیمسین مونږ ته واتس اپ کړی دي او دا پروګرام مونږه هغه ماشومانو په سلسله باندې کړی چې کوم ماشومانو مونږ ته ډیمسینی واتس اپ کړی دي مونږ څلور ځمخ کې دا یو پروګرام چلولیو چې تاسو مهرباني وکړئ او مونږ ته ډیم سي واتس اپ کړئ چې تاسو سمره مارکس دي چې هغه په مطابق باندې دا خو لکه دلته صرف مونږه دا مونږ هم داسې مستول شو لکه داس خبره نه و چې لیکن تاسو مونږ خامخا راغونکو دا یو وړي کې ونه یا پرایز یا وړي کې ونه ناماس چې کوم دي دا دمره سم مقصد نه لري خو دې شاته ډیر مقصد پروت دی دې شاته ډیر مقصد پروت دی مونږ هغه مقصد په سلسله کې مونږ وو چې زیاده چا مثال کے طور پر اسکالرشپ کو شلو چاته مثال کے طور پر هیلث ملاو شلو مثال کے طور پر د جلوزی تحصیل په بي باندې مې بي الله دیو کی چې مثال خبره داسې سو کسوي چې په تمام تحصیل باندې فرست راشي پکې مونږ دا یو سلسله شاته پرته ده پکې په دا سوچ باندې دا پروګرام دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولونه اول ما سره په سټیج ناس زما مشران ما د مخامخ ناس زما مشران او زما همزولي زما کشران زما مرګري په جمع باندې السلام علیکم سلام نه پس زه د ګلونو ماشومان ویلفیر اورګنایزیشن چیرمن ډاکټر الیاس او د هغه ټیم او هغه د فیملی ډیره شکریا ادا کوم چې الحمدلله نن مونږ د محفل کې ناس یو فخر سره ناس یو او هغه محفل چې کوم ډاکټر الیاس جوړ کو او مونږ ته پکې بلنه راغوښته زه د هغه د زړه نه یو ځل بیا شکریا ادا کوم ډاکټر صاحب ازمونه کېږي ځانو شي چونکې موږ ټایم هم دی خبرې به موږ شارټ کو ټول مشران به موږ تمزي یو څو خبرې به زه تاسو ته وکړم
چې کوم ماشومان الحمدلله نن زمونږ په سر بلند دی ان شاء الله زمونږ د ټول سټوډنټس ته د الله پاک همدغه رنګ چې هغه ګرلز دي که هغه بوایز سیکشن دی ټولو ته د الله پاک توفیق ورکړي چې دغه رنګ زمونږ د زلوزو خاوره او زمونږ د کلي په تحصیل پبي کې بلکې ضلع نوشهره کې چې کوم دی زمونږ په ټاپ باندې وي ان شاء الله زه د همغه سټوډنټس هغوی والدینو ته او د هغوی ټیچرس ته هم زه مبارکباد ورکوم چې نن موږ دې محفل کې ناست یو دا یو محفل دی چې موږ دې کې فخر سره ناست یو موږ خپل د زلوزو فخر محسوسو ما پرون یو پروګرام کړی دی په هغې کې ما همدغه خبرې کړي دي او په ډاک اسماعیل خیل کې نن سهار یو پروګرام و په هغې کې مې همدا ویلي دي چې الحمدلله زه د تحصیل پبي یو ممبر هم یم او زه په دې باندې ډېر فخر محسوسوم چې زما تحصیل پبي په ټاپ پوزیشن باندې راغلی دی او زه د هغوی سټوډنټس او د پیرنټس او د ټیچرز زه ډېر مشکور یم چې هغوی دومره یو تعلیم زما بچي ته ورکو چې هغه نن مونږ که یو کس سره خبرې کوو نو مونږ ورته دا نه وو چې هغه فیل دی مونږ ورته وو چې نن الحمدلله په ښو نمبرو باندې پاس دی نو دی زمونږ چې زلوزو خوره زما د کلي خوره پوره زه د خټکنامې ته زه د خپل میډیا په ترو باندې زه خپل میسیج ورکول غواړم چې زما د ډسټرک نوشهره کې چې څومره ویسیز وي یوسیز وي زما علاقې وي هغوی ته زه دا ټیچرز ته هم دا یو میسیج ورکول غواړم چې کایندلی خدا را زما په دې قوم باندې محنت وکړئ نن چې کوم دی مونږ څه کوو مونږ وایو چې مونږ ته کلاس 4 راکړئ مونږ ته کلاس 4 راکړئ کلاس 4 راکړئ تر اوسه پورې مونږ ته دا چا ونه ویلی چې یار ما 17 یا 16 ګریډ افسر کا نو زه خپل بچو ما ته چې کوم فیوچر ماشومان کم ناست دي زه د دوی نه پوره امید ساتم چې تاسو کوم دا محنت کړی دی دا به صرف په دې زمانه سټاپ کوي بنا چې او ما پوزیشن واغوستو زه خپل سټوډنټ پاتې شوی ما او په دې خبره باندې چې کوم دی ما خپل ایکسپیرینس شوی دی زه به تاسو سره خپل ایکسپیرینس خپل ماشومان سره شیر کوم چې مونږ به کله میټریک کې یا 9th کې ښه مارکس واغوستو مونږ وایو چې مونږ نه باتور او بل څوک شته دی نه خو چې کله به مونږ لوګونه ډیله شو مونږ به خپل سټډي پرېښوده نو مونږ ته به چې کوم دی په فرست ایئر کې سیکنډ ایئر کې به مشکلات راپېښ شو نو بیا به مونږ وایو چې او افسوس دا خو مونږ ته چې کوم دی چې کاش چا راته ویلی وی دا خبره راته چا کړی وی چې میټریک نه پس په ته اول یو ځل د محنت کولو ته به په ډبل ټریپل باندې کې ځکه کمپټیشن داسې را روان دی نن سبا داسې کمپټیشن دی چې خلکو ایم فیل پی ایچ ډي کړې ده او هغه چې کوم دی همداسې ګرځي نو تاسو به محنت کوئ محنت سیله به چې کوم دی زما د قوم د کلي ته راوړئ انشاءالله چې سبا زه چاته وایم چې یاره ماته د 17 ګریډ نوکري راکړه ماته کلاس 4 نه ده پکار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه د جلوزۍ ګلونه ویلفیر ماشومان ګلونه ویلفیر ارګنایزیشن ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته هم دعوت راکو او نور د کلي درانه خواږه مشرانو ته هم دعوت ورکو چې موږ سره په دې کې شرکت وکړي او د دې محفل رونق سیوا کړي او الحمدلله هغوی هغه حاضري یقیني کا زه ډاکټر الیاس میرزامان څومره دی ګروپ تنظیم چې دی دا ډېر څه مستحق دي که د دې څومره صفت وکم نو ډېر کم دی دې چې کوم قدم اوچت کړی دی د خپل کلي لپاره د خپل علاقې لپاره خاص کر به د تعلیم په مت کې بیا دا نن چې کوم دی یو سوچ کو او هغه واړه چې الله پاک هغوی ته همت ورکړی دی او هغوی په نهم کې او په رسم کې په ښه پوزیشن باندې پاس شوي دي او د هغوی د حوصله افزایي دپاره دی هغوی راوبلل د هغوی مشران یې راوبلل کاش چې مشران خو نی راغلي په دې زه افسوس کوم پکار دا ده چې بچې یو ځای ته ځي او هغه مدعايي کوي نو پکار یې چې هغه سره مشران هم لاړ شي نو د هغه حوصله نور هم سیوا شي خو بیا هم زه دغه مشرانو ته بار بار دا یم چې خدا را تاسو په کور کې هم
دای ته داسې یو سبق ورکوي چې هغه د معاشرې مناسبت سره وي، دیني وي، دنیایي وي، چې هغه د کلي د قام د تاسو د نوم دا عموما دا روښانه لري. دغه ماشومان چې کوم ښه پوزیشنونه اخیستي دي د ټولو ته زه مبارکباد پیش کوم، د پورا ټیم د طرف نه، پورا تنظیم د طرف نه، پورا مشران د طرف نه، او دا امید لرم چې دا سلسله به تاسو ریګولر ساتئ. دا دلته کې زموږ شاته یو بینر لګېدلی دی چې آپ کے علاقے پولیو ضد کی وبا میں ہے. نو دا پولیو یو جراثیم دی او دا چونکې دلته کې چې کوم هغه انوایرمنټل سیمپل اخیستل شوی دی نو هغه پوزیټیو راغلی دی. ای مطلب دا دی چې زموږ په دې علاقه کې د پولیو جراثیم موجود دي. نو چې کله هم زموږ د پولیو والا ټیمز راځي نو تاسو دوی سره لږ شاندې مدد کوئ او خپلو ماشومانو ته د پولیو د اساس کې ورکوئ چې زموږ ماشومان صحتمند دي نو هغه به تعلیم حاصلوي. او ماشومان داسې کېني مخې ته ښایسته تصویر به راشي رامنځته شي